سلامونه، وخت مو په خیر. شبنم وزیری یم د تیرو نیوز 23 ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. چهارشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د تلې 10 او د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر 22 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. د افغانستان د WTF تکواندو ملي اته کسیزه لوبډله د 2015 کال د تکواندو د نړیوالو اتلولیو په سیالیو کې د ګډون لپاره د چین ووشي ښار ته رسیدلې ده. په دې ستر نړیوال ټورنمنټ کې به د هیواد اته لوبغاړي په بیلابیلو وزنونو کې له بشپړې ذهني، تخنیکي او فني چمتووالي سره او د لوړې انګیزې په لرلو خپلو سیالانو سره لوبې ترسره کړي. د تکواندو نړیوالې سیالۍ به د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د لوبغاړو په ګډون د 2015 کال د اکتوبر په 24 پیل شي او تر 13 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان والیبال ملي لوبډلې د اسیا مرکزي زون اتلولي سیالیو کې سریلانکا ته د 3-2 میدانونو په توپیر سیالۍ بایلوده. دغه لوبډله به خپله دویمه لوبه سبا پنجشنبه د لړم لومړی د مالدیو هیواد والیبال لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دا ویلو ده چې یادې سیالۍ د بنګلادیش هیواد په کوربتوب په پلازمینه ډاکا ښار کې د شپږو هیوادونو په ګډون نن د اکتوبر 22 پیل شوي او تر 13 نیټې به دوام وکړي. د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د اتو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د استقلال لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبه کې استقلال لوبډلې د 3-1 میدان په توپیر خپل سیالۍ توقي لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د 13 ورزشکارانو ترمنځ د فولرازم سیالۍ ترسره شوې. د سیالۍ د نویو ځوانانو او لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې 15 تنو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. د سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د کندوز ولایت په قلعه زال ولسوالۍ کې د اتو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د باسام ګروپ لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې باسام ګروپ لوبډلې د 21-12 نمرو په توپیر خپل سیالې صالح آباد لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 23 خبرونه د الله پامان.